په تدبیر چې د کوټې سوري بننه کې دا تقدیر دی چې به دغه کوټه ساسي نو چې ناکامه شو نو بیا په قسمت باندې ور واچو چا چې هم په دنیا کې صحیح پلانینګ کړی دی او صحیح مهنت کړی دی نو الله پاک هغه ضرور کامیاب کړی دی. خدای په قرآن کې فرمایي مفهوم یې داسې دی چې زه انسان له هر هغه څه ورکوم د کوم دپاره چې دی سایه کوشش او مهنت کوي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زما یو سوال دی، زیات خلک وایي چې زموږ قسمت خراب د موږ ژوند کې ځکه ناکام وو، په دې هکله تاسو څه ویل غواړئ؟ بغزاده انس صاحب وایي تقدیر کو ستا په لاس کې دی، تدبیر زما په لاس کې دی، دا ځکه خو زما د خوب تعبیر زما په لاس کې دی او ژوندونه ستا تیرې په رڼاګانو بدلولی شم، پښتون یم زلمی یم جاګیر زما په لاس کې دی. زما خوږه بچې کله کله مونږه صحیح پلانینګ نکو، صحیح مهنت نه کوو نو چې ناکامه شو نو بیا په قسمت باندې ور واچو. چا چې هم په دنیا کې صحیح پلانینګ کړی دی او صحیح مهنت کړی دی نو الله پاک هغه ضرور کامیاب کړی دی. نو مونږ به ولې ناکامه کوي؟ دویمه خبر دا شوه بچی په غونډه دنیا کې وګورئ چې څوک هم د دنیا لحاظ سره یا د آخرت لحاظ سره کامیاب خلک دي نو هغې پوره مهنت کوي او د هغې پلانینګ کوي نو ځکه الله پاک هغه کامیابوي. او یو بل شاعر وایي په تدبیر چې د کوټې سوري بننه کې دا تقدیر دی چې به دغه کوټه ساسي نو مونږ پلانینګ نه کوو او بیا مونږ یې قسمت مو خراب دی. دویمه خبره دا ده خدای په قرآن کې فرمایي مفهوم یې داسې دی چې زه انسان له هر هغه څه ورکوم د کوم دپاره چې دی سایه کوشش او مهنت کوي. نو مونږ خو بیا اشرف المخلوقات او د پیغمبر صلی امتیان یو نو مونږ د خو به خامخا راکوي خو کمې دا دی چې مونږ صحیح پلانینګ وکړو، صحیح مهنت وکړو او پس د هغې نه په خدای په باندې توکل وکړو نو انشاءالله العظیم مونږ به ضرور کامیابه کېږو. ستاسو ډېره مننه صاحب، تhank you. خوشحاله اوسئ، ودانه بعد اوسئ، دوی ستړی شي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.